پراپرټي خو جمال صاحب ډېر لوېدلې ده، د پراپرټي والا ګرده ناست یې پراپرټي لوېدلې ده، نو پراپرټي ډېر لوېدلې ده، جایدادونه ډېر لوېدلي دي. دا خبرې چې کومې پر پټو باندې کومې خبرې چلېږي هغه نو تی پوه یاست چې کومې خبرې چلېږي. د دې وجې ته پراپرټي ډېره لوېدلې ده او ډېر د پراپرټي کور ما ته دا ښکارېږي چې ګډ سره دغه رزق روزي ګډ سره روانه ده. روانه ده، بلکل روانه ده. سلامونه قدرمنو، دا ګرده پراپرټي والا دی، حاجي صاحب دی. دا بل حاجي صاحب ستا نوم څه شي؟ بل حاجي صاحب حاجي عطا محمد، حاجي عبدالخالق دی، حاجي ولي ګل دی، حاجي عبدالباري دی، حاجي عبدالباري دی. دا ګرده ورور د پراپرټي والا دی، حاجي عبدالباقي دی، حاجي عبدالباقي دی. او قدرمن پراپرټي والا سردار حاجي جمعه خان پهلوان بادزی دی. نو ما دې ته وویل ما له هغه ورځ زموږ یو ملګری راغلی و، موږ ته یې ویل ما خپل ملګري ته وویل ما دا زما درې کړم ځکه د ته راسه یار یو قبضه په وکړه. مطلب بالکل ډېر افغاني تجاران دي چې هغه تجارتونه کوي، غټ غټ پیسې په دغه بینګو کې جمع کوي، د دغه سرکار دپاره یې جمع کوي، ټکسونه جمع کوي، غټ غټ ټکسونه جمع کوي چې هغه تجاران دي. دا به ګرده د ترتیب به ګرده سره چپی شي، دا ګرده روزي به ولاړه شي د انسانانو سره. نو د دې خبره دې ګسر نه کوي، د ماجوره خبره دې ګسر نه کوي. دا ډېر غټ نقصان دی د ملک لپاره، د معیشت ډېر غټ نقصان دی. د دې ډېره بدبختي به راشي، ډېر مشکلاتونه به د کاروبار ته راشي، خصوصا 80% خلک په پراپرټي باندې اخته دي. نو ډېره پریشاني جوړوي که چېرې دا د ماجوره خبره راشي، کاروبار ډېر ټپ درېږي. مخکې حاجي صاحب چې مخکې اته لکه زموږ ته وروڼه افغان دوی افغان مهاجرین افغان کډوال دا چې په ساخته سي د پاکستان دا زموږ ته کاروبارونه په ټپ ودرېږي. دا ډېر زیاتې کړی دا رزق روزي یې له ځان سره جنجالونه راغله، ظلم اوس جنجالونه راغله، دا یې وایسته. اوس بیا اوازه دا اوازه چې پاتې شي د جن کار چې شروع کړي د دنیا دا به کوي انشاءالله. دا ظلم دی په ماجور کې ګس سره خبره نه کوي. ولې باسي ورور ولې باسي د دې پیدا شوي حاجي صاحب چې وایستله دا خو ورور رزق 40 کاله 45 کاله د خلکو د دې کېږي. نو دا چې وایستل کاروبار به هم ودرېږي، پراپرټي به هم ټپ ودرېږي، د هر سړي جایداد به هم د مځکې ووالل شي. هغه ستا خبره تا یو ګپه وکړه، تا اوس یې خلک قبضه کوي لا نه، ولې خو خرڅېږي نو چې قبضه یې کوي نو یې څه کوي؟ یو سړي په بل سړي مرکه کړې ولته راځه زما مځکه خو قبضه کړه، کم از کم نو خو بیا ولاړ شي د فلاني مځکې قبضه کړې ده. غول ورور زما د وسه نه کېږي، زما د وسه ولاګه کېږي. کچه وایي نو مځکې خوږې ولې خوند یې کوي. اوس چې مځکه قبضه کوو نو په دا مجلس کې موږ دغه خبره ثابته شوله چې په افغانانو ورونو د کار نه لري، دا د دلې پاتې سي. په دې کې یو دا ده چې روزي الله یې ده، برکت الله یې دی. چې مخکې اته لکه ولاړو په ولاکه موږ په نس ماړه سوي ورور ګرده هغه د بینګو پیسې مو مرکې شولې، کاروبارونه ودرېدل. دا چې دا نور پسې واخه موږ مطلب کر سره به دا سیسټم دا برکت د دوی سره ځي، دا روزي موږ سره ځي. نو کار مه پلړئ وروره، کار مه پلړئ په دا خلکو.